د بیزنټاین یا بیزانس امپراتوري غمی آیا صوفیا د بدلیدو په درشل کې ده. د عیسوي مذهب د تاریخي نښه بیا عثماني امپراتوري ولکه کړه. وروسته بیا په موزیم بدله شو او د تاریخ د لرغونو پړاوونو کیسه یې کوله. Ayasofya'nın vakfiyesine uygun şekilde خو ولسمشر اردوان چې ځان د نوي پیر فاتح بولي د آیا صوفیا لپاره یو نوی پړاو پیل کړ. görüş belirtmenin ötesindeki دی وایي ډیری هغه کسان چې دا پړاو یې نه خوښیږي او د په وینا شمېر هم ډیر دی د ترکیه په ټولواکۍ برید کوي. د طلایي ګنبدو لرونکي آیا صوفیا به اوس د عثمانیانو د پیر په څیر په جومات بدلیږي. خو ترکان وایي د بیبي مریم د موزاییکو په څیر د عیسویانو نښې به پکې خوندي وي او هر څوک به یې لیدو ته ورتللی شي. دلته رامنځته شوي بدلونونه ډیر کله سمبولیکې بڼې لري. د مدرن او نوې ترکیې مؤسس مصطفی کمال اتاتورک د واکمنۍ پر مهال آیا صوفیا ته د موزیم حیثیت ورکړل شو او اوس ولسمشر اردوان د اتاتورک د سیکولر میراث د له منځه وړلو او خپل لید سره د ترکیې د برابرولو لپاره یو بل ګام هم پورته کړ. همدغه لید بیا په ترکیه کې د نوبل جایزې ګټونکي اورهان پامک ته د خطر زنګ دی. د له تیرو 15 کلونو راهیسې له خپلې برنډې د آیا صوفیا د ښکلا نندارې کوي. ترکان په دې ویاړي چې سیکولر مسلمانان دي. اوس به په جومات د آیا صوفیا بدلول له دغه ملت دا ویاړ واخلي. زما په څیر په میلیونونو سیکولر ترکان د دغه پریکړې خلاف دي، خو هیڅ څوک یې غږ نه اوري او دا ځکه چې موږ له بده مرغه په ترکیه کې د دیموکراسۍ او د وینا پوره خپلواکي نه لرو. خو بیرته په آیا صوفیا کې بیا بریتانیوي سیلانیان چې لیدو ته ورغلي له دغو بدلونونو هیڅ اندېښمن نه دي. دا د ترکیه د تاریخ یوه برخه ده او زما په نظر ترکیه پورې اړه لري. دا که جومات وي او که کلیسا هیڅ پروا نه کوي، زه یې لیدو ته راځم. د ترکی مشرانو لخوا په جومات د آیا صوفیا د بدلولو خبرو له هغه زیانه پام اړولی چې کووډ-19 ناروغۍ دغه هیواد اقتصاد ته اړولی. نړیواله ټولنه بیا وایي چې آیا صوفیا انسانیت پورې اړه لري او باید بدلون پکې نه وای راغلی.